د ځمکې حرکت ولې نه حس کوو؟ تر څو سوه مخکې کلونو پورې ټول خلک په دې اند وو چې ځمکه د ټولو کایناتو مرکز دی او لمر، سپوږمۍ او ستوري د هغه په شاوخوا څرخیږي. دا عقیده ځکه موجوده وه چې د ظاهري مشاهداتو تر مخه ځمکه ثابته او د ستورو محل او ځای تغییر مونده. په 1545 میلادي کال یو لهستاني منجم چې کوپرنیک نومېده په لومړي ځل وویل چې ځمکه د لمر په شاوخوا ګرځي او پر ځای نه ده ولاړه، خو خلکو د هغه خبره ونه منله. ځینو به دا پوښتنه کوله چې ځمکه حرکت کوي نو بیا ولې غرونه، ځنګلونه، دریابونه او نور چې د ځمکې په سطحه شتون لري د ځمکې له حرکت سره حرکت نه کوي؟ خو نن ورځ د کوپرنیک دغه نظریه په نړۍ کې ټولو ته د تسلیم وړ ده او د دنیا یو منل شوی واقعیت دی. ټول په دې پوهیږو له کله نه چې ځمکه منځته راغلې دوه بېلابېل حرکتونه لري. یو حرکت یا خوځښت د لمر ګرچاپیره کوي چې په 365 ورځو کې بشپړوي چې دغې مودې ته یو کال ویل کیږي، او بل حرکت د خپل محور په شاوخوا ترسره کوي چې په 24 ساعتونو کې بشپړیږي. دلته دا پوښتنه هم را پیدا کیږي چې ځمکه حرکت کوي نو موږ د هغې دغه خوځښت ولې نه احساسوو؟ د دې جواب دا دی چې د ځمکې د جاذبې له امله ټول هغه شیان چې د ځمکې پر مخ استقرار موندلی سره له فضا له هغې سره خوځښت کوي. یا په بل عبارت، که تاسو د فوټبال یو توپ ته چې یو میږی ورباندې موجود وي حرکت ورکړئ نو دغه میږی د توپ حرکت نه محسوسوي. کټ مټ همدغسې موږ هم د ځمکې پر مخ استقرار موندلی او نشو کولی چې د ځمکې خوځښت حس کړو، خو کولی شو د ځمکې د خوځښت د اثبات دلایل وپیژنو. لوی دلیل د ځمکې د خوځښت د فصلونو بدلیدل دي. فصلونه د لمر په شاوخوا او په خپل محور د ځمکې له راڅرخېدو څخه منځته راځي، او همداراز د خپل محور په شاوخوا د ځمکې له ګرځېدو څخه شپه او ورځ پیدا کیږي. د ځمکې هغه برخه چې د لمر خواته قرار مومي ورځ او بله برخه یې تیاره او شپه وي. که ځمکه په خپل محور نه ګرځېدای نو هغه برخه به چې د لمر لوري ته کېده همیشه به رڼا وه او ورځ به وه پکې، او بله برخه به یې تیاره او همیشه شپه وه. د ځمکې محور په عمودي خط سره 23.3 درجې یوه زاویه جوړوي، داسې چې هر یو له قطبونو څخه په خپل وار تر 6 میاشتو پورې لمر ته مخامخ واقع وي. دا چې په قطبونو کې 6 میاشتې شپه او ورځ وي د همدې دلیل له امله دی. نو دا ډول مشاهدات او څیړنې په اثبات رسوي چې ځمکه هم د لمر په شاوخوا او هم د خپل محور په شاوخوا حرکت او خوځښت کوي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.